د همدغه وچو دښتو د آبادولو او وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې د موسساتو او امارت په بودیجه مختلفو سیمو کې د چک ډیمونو د جوړېدو چارې روانې دي. د وچکالۍ سره مبارزې په برخه کې موږ په مختلفو ساحو کې چک ډیمونه په نظر کې نیولي وو چې یو د هغې جملې څخه کرنج دره ده. دلته خلک د اوبو ستونزو سره مخ وو، د دوی پټي او باغونه او ونې نو د وچکالۍ خطر سره مخامخ وو چې یوازې په کرنج کې تقریبا 1.5 سل واړه چک ډیمونه او د هغې جملې څخه یو غټ چک ډیم چې دلته فعلا کار پرې شروع ده. دغه ولایت کې د سیندیزې حوزې ریاست مسؤلین وایي چې د امارت له پیله تر اوسه مختلفو سیمو کې د امارت او موسساتو لخوا 254 لوی او واړه چک ډیمونه جوړ شوي دي. د لغمان د اوبو انرژي ریاست تر څارنې لاندې د ABM او FGM موسسې په مالي تمویل د لغمان په مختلفو سیمو کې د وچکالۍ پر وړاندې د مبارزې په موخه 246 سیمه ییز او 3 بنسټیز چک ډیمونه ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. لا هم په نورو چک ډیمونو باندې کار روان دی. د FGA موسسې یو مسؤل وایي په مرکز ولسوالۍ کې له 150 ډېر واړه لوی چک ډیمونه جوړ کړي دي او لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. کرنج سیمه کې د FGA په تخنیکي همکارۍ او د WFP په مالي لګښت دلته موږ یو اساسي چک ډیم او ورسره څه د پاسه 150 کوچني چک ډیمونه جوړ کړي دي. چې دغه چک ډیمو په جوړېدو سره به دلته کافي اندازه باراني او سیلابي اوبه ذخیره کیږي. بل لور ته د سیمې خلک وایي خوشحاله دي چې هم خپل وطن جوړوي او هم ورته وطن کې د کار روزګار زمینه برابره ده. موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته داسې بندونه جوړېږي په دې کرنج سیمه کې او د خپل وطن کې کار کوو، د خپل ځان دپاره کار کوو او د پارو ملکونو هم هغه کې وطن کې کار کوو. ډېر د مزدورۍ ته لرې به تلو او اوس نږدې پیدا کېږي، شپه هم په کور وي او موږ ډېر خوشحال یو.